پر سید خوستی د جبري نکاح او شکنجې تور. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. که غواړئ د سیمې او نړۍ تازه خبر نه پر وخت سره وګورئ نو په درنښت سره افغان نیوز ټي وي سبسکرایب کړئ. دغه میرمن ځان د کابل پوهنتون د طب پوهنځي محصله بولي او زیاتوي چې په پخواني نظام کې د ملي امنیت د یو جنرال لور ده. سید خوستی بیا پر خپل ټویټر پاڼه د دغې میرمنې د وهلو ټکولو ادارت کړي او زیاته کړې ده چې له دې نغې نجلۍ سره یې د دې په خوښه واده کړی، خو د فکري او عقیدوي اختلافاتو له کبله یې بیرته طلاق ورکړی دی. نوموړي لیکلي چې یاده میرمنې وهلې نه ده او که پرې د شکنجې ادعا لري نو کولی شي په هره محکمه کې خپله عریضه وکړي. نوموړي دغه راز له یادې نجلۍ سره په واده کولو د افغانستان له خلکو د اسلامي امارت له مجاهدینو بخښنه وغوښتي. مننه کوم چې تر دې دمه راسره ملتیا وکړه. زموږ د نن ورځې مهم خبر همدومره و. تر بیا ښې چارې ښه وخت.